بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامي ملي اردو خپرونې درنو لیدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د معمول په څیر مو د دې ونې خپرونه د ملي دفاع وزارت اړوند د 214 مریخ اردو لپاره ځانګړې کړې ده چې په دغه خپرونه کې د ملي دفاع وزارت اړوند د 214 مریخ اردو فعالیتونه لاسته راوړنې او په بیا رغونه مو خپرونه ترتیب کړې ده. هیله من یم چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. منظم حي على اليدات حي على اليدات ځوانان د اسلامي فوج وساري ښکلا ده یو تندر په تیارو دی دا څرک د سپین سبا ده ځوانان د اسلامي فوج وساري ښکلا ده یو تندر په تیارو دی دا څرک د سپین سبا ده پیاوړي منظم دی د ګران هیواد سرتیري پیاوړي منظم دی د ګران هیواد سرتیري پیاوړي منظم دی د ګران هیواد سرتیري پرتای په څیرو کې د ژوند پټه معما ده یو تندر په تیارو دی دا څرک د سپین سبا ده ځوانان د اسلامي فوج وساري ښکلا ده یو تندر په تیارو دی. الحمدلله د ملي دفاع وزارت اړوند شمال ختیځ زون 214 مریخ اردو کوم مربوطه ولایتونه چې دي په هغو کې انشاءالله امنیت په هکله باندې انشاءالله هېڅ مشکل نشته. امنیت برابر ده په ټول ولایتونو کې کوم ولایتونه موږ سفر کړی تللي یو انشاءالله څه مشکل نشته. امنیت برابر ده او مجاهدین په خپلو وظیفو کې دي مصروف دي په خپلو وظیفو کې انشاءالله کوششونه کړي هم دي. خلک چې ساحې خلک چې دي هغه هم همکاره دي ورسره انشاءالله خلک هم عام خلک په مجاهدینو سره خوشحاله دي او په مشکلاتو کې همکاري کوي ورسره. کوم تخنیکي ټیمونه چې دي هغه انشاءالله فعاله دي او زموږ د رینجرو ورکشاپ او د ټانګونو هغه هم فعاله ده او د اسلحو او دغسې بعضې نور ورکشاپونه چې دي واړه او غټ هغه ټول انشاءالله ټول فعاله دي ښه ترمیم په چټکۍ سره روان ده. الحمدلله اوس کارونه اوس هم روان دي په ساحو کې او دا تقریبا د 3 کاله چې موږ کارونه شروع کړي په اندراب او په خوست په پرنګ او دغه ولسوالیو کې هم ډېر کارونه سوي سوچي کوتلو دی د خاوک کوتلو دغه بعضې درې چې ډېر مشکلات لرو د لارې خراب وي خلکو ته مشکلات خلک چې په عذاب وو د لارو کې هغه هم لارې ورته هوارې کړې جوړې هم کړې او بعضې ساحې چې مقصد وصل نه وي کوم ژویو ته هلته ضرورت هغه هم وصل کړې ټولې نو انشاءالله اوس هم سرحد کې سړکو باندې کار روان ده هغه کارونه هم ښه روان دي انشاءالله او ډېر ارګنک کوتل باندې کار وسو هغه لاره جوړه سوه څه مشکلات چې د ډریورانو د ولس لپاره هغه انشاءالله حل سو ډېره حده پورې اوس هم کارونه پرې روان دي انشاءالله. الحمدلله معسکراتو کې هم ښه کارونه چارې ښې روان دي. د روزنه د مجاهدینو هغه هم ښه په چټکۍ روان ده په زرهاو مجاهدین فارغ سوي دي اوس هم بوخت په روزنه باندې کوشش کوي استادان هم ښه فعاله دي انشاءالله او عقیدتي روزنې هم روانې دي او فکري روزنې هغه هم ښې روانې دي په لیواګانو کې قلدردو کې په کنډکانو کې ټولو ځایو کې مقصد دا کوم روزنه چې د عقیدتي او فکري او فزیکي ټوله انشاءالله ښه روان دي. داسې بخش هم شفاخانه چې ده ښه فعاله ده او ډاکټران هم ښه دي هر چې ته رسیدګي کوي او په دې چې مخکې څه مشکلات راغلي وو یا د زلزلو په حساب باندې یا د سیلابونو د موږ کوم ټیمونه چې دي د هغه شفاخانې هغه هر وخت رسیدګي کړې تلې په مغه ساحو ته هلته مشکلات حل کړي په مغه ساحو کې بیا کوم مشکلات چې زیات هغه دلته راوړي د قلدردو کې دلته هغه بستر کړي دغه مریضانو تر ډېره حده پورې مقصد دغه ملکي خلک چې دي هغه موږ دلته تداوي کړې ده بیا هم بعضې دلته تداوي شوې ده بیا هم مشکلات هغې نه زیات هغه هم بیا لېږلي د مرکز ته مقصد پوره همکاري شوې ده ولس سره هر وخت په مشکلاتو کې د صحت باره کې. سنگر خړپړ شمال وغلی دی وربلې د سنگر خړپړ شمال وغلی دی پتورا دې تشل کلو عشق
217 مریخ الاردو د حمایوي او لوجستیکي کنډک په چوکاټ کې د 15 غټو ورکشاپونو په درلودلو سره د ورځې لسګونه اراده مختلفو نوع وسایط، رینجرې، زریدار او غیر زریدار ټانګونه، انټرنیشنل او همداراز مختلفه ډول اسلحې له توپنچې څخه بیا تر ډي سي توپه پورې په همدې ورکشاپ کې ترمیم او جوړیږي. موږ الحمدلله د ورکشاپونو په بخش کې ډیر فعالیتونه کړي دي. 4 ګونې لیواګانو کې مو الحمدلله ورکشاپونه فعال دي او د کنډک حمایه چې داخل د کل اردو کې دي 15 ورکشاپونه فعال دي چې هغه کې یو د اساسي ترمیم ورکشاپ دی او یو د لنجرو ورکشاپ دی چې د غیر زیري وسایط پکې ترمیم کیږي او دریم د زریدار ورکشاپ دی چې په هغه کې مختلف النوع زریدار وسایط جوړیږي. په هغه کې ضربتي شامل دي، حموي شامل دي، زنجیري شامل دي، زنجیري ټانګان او څلورم د پټرولي موټر ورکشاپ دی او پنځم مو د اسلحو ورکشاپ دی. د فتح وروسته په زرګونه تعداد اسلحې او وسایط د تخنیک او اسلحې مدیریت له طرف څخه جوړ شوي او ګټې اخیستنې ته الحمدلله سپارل شوي چې په هغه کې د زرهي او غیر زرهي وسایطو تعداد 2763 اراده دي او د اسلحو د تعداد څخه خفیفه او ثقیله په تعداد د 512 مله اسلحې جوړې شوي او ګټې اخیستنې ته الحمدلله سپارل شوي. هیواد د ازادۍ پر جبین خال وهلی دی، په څڼو کې بیا د نن دسمال وهلی دی، له خیاله دې پګړۍ په سر کږه کېږده جانانه، په توره دې د شل کالو اشغال. موږ په دغه ورکشاپ کې دغه حساسي ترمیم ورکشاپ کې دلته موږ ټوله د لینجرو یعنی مکمل ماشین ترمیمولی سو سره د ډیزل پمپ مختلفو کارونه موږ په دې ځای کې کولی سو او د لینجرو په ورکشاپ کې چې دی هغه کې ټوله هلته جاري او وسطي کار چې دی په اساسي ترمیم ورکشاپ کې کیږي او جاري کار چې دی د لینجرو په ورکشاپ کې کیږي. په زرهي ورکشاپ کې چې دی هغه کې موږ مختلفه ټانګان جوړوو، هغه امرف ټانک دی، ضربتي ټانک دی، حموي دی، انټرنیشنل دی، دغه ټانګان موږ هلته جوړوو او الحمدلله کارونه ډېر ښه خوندور په مخه روان دي د تخنیک په همکارۍ سره. الحمدلله اوس دغه اساسي ترمیم ورکشاپ دی ټول مکمل کار دلته یعنی بازار ته موږ بالا ضرورت نه لرو او چې زموږ کوم ماشین ته لینجرې ته که هر موټر دی که امرف دی که انټرنیشنل دی که حموي دی که لینجر ده که د پټرول ماشین دی یعنی مثال مکمل کار دلته موږ الحمدلله په مخه بیولی سو ترمیمولی سو که وسطي وي که جاري کار وي ټوله مکمل الحمدلله موږ کولی سو او موږ داسې مختلفه ورکشاپونه دلته لرو چې د خفیفه اسلحه ده ثقیله ده دا هم الحمدلله موږ کولی سو مکمل کار که غټه اسلحه وي که کوچني اسلحه وي مکمل کار یې دلته موږ په مخه باندې بیولی سو الحمدلله. اوربلې د سنگر خړپړ شمال وهلی دی، اوربلې د سنگر خړپړ شمال وهلی دی، په توره دې د شل کالو اشغال وهلی دی، هیواد د ازادۍ. موږ په دې ورکشاپ کې بعد فن تقریبا 3 کاله کېږي چې جریان 3 کالو کې په تعداد د 2000 مله مختلفو نوع سلاح ترمیم کړي. نور په سلاو په د ترمیمات سلاو باندې بوخه کوم سلاو چې رضادار دي او ډیر کارونه هم کړي دي په دې وخت کې ان شاء الله څه مشکلات نشته. څو ورکشاپ کې مسلکي کسان لرو دلته په خپل کار باندې بوخت دي. موږ دلته خیپه سلاو جوړو په دې بخش کې دا ورکشاپ خیپه اسلحه دی لکه تپانچه او کلشینکوف، روسي کلشینکوفونه، چینایي، مصري، M16، M4، M40، M49 او دغه سلاح دلته جوړوو په دې ورکشاپ کې. موږ ثقل ورکشاپ جلا لرو هلته چې په هغه بخش کې لکه زیو مثل راکټ 82 توپ ډي سي چې جلا ورکشاپ لرو نیمایي پرسنټ هلته په وظیفه بوخت. هیواد د ازادۍ پر جبین خال وهلی دی، په څڼو کې بیا د نن دسمال وهلی دی،
لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی. همداراز د یاد قل اردو د انجینرۍ مسلکي ټیم د شمال ختیځ زون په کچه په بیلابیلو ولایتونو کې د سړکونو، پلونو او مواصلاتي لارو جوړولو او بیا رغونې په برخه کې سلګونه کیلومتره سړکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارلي. بسیار جای اظهار امتنان و سپاس است که بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان الحمدلله مردم در زندگی بسیار امن و آرام زندگی میکنن. بعد از او سرک‌های داخلی ولسوالی خیلی خراب مخروبه بود، بسیار مردم به مشکلات رفتار میکرد، واسطه نقلیشان بسیار به تکلیف و به مشکلات از جا چه عبور و مرور میکرد. الحمدلله ثم الحمدلله با توسط وزارت دفاع و قل اردو عمری خصوص قاضی صاحب محمد شفیق رئیس ارکان قل اردو عمری که در اینجا بسیار خدمات ارزنده را ما مردم چه کرده است، ارزانی کرده است و خدمت کرده است. من جمله سرک پلفی را در بار اول ترمیم کردند، بعد از او سرک سوچی تا به ولسوالی خوزه بسیار بهترین ترمیم کردند که الحمدلله مردم بسیار به وجه خوب تباوی چی میکنند، رفت آمد میکنند. لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا پتورا دې د شل. امین الله ابراهیمی هستم، باشنده اصلی ولایت کندوز ولسوالی خاناباد. فعلا از مسیر راه ارگنک از طرف مزار به سمت کندوز آمده رسیدیم. دیگه مسیر راه خیلی راه خوب است نسبت به سابق راه بسیار مشکلات خود داشت، از نگاه امنیتی، از نگاه بازسازی. فعلا فضل خدا بسیار راه خوب است، امنیت بیخی بالکل، اگر شب بری روز بری هیچ کدام مشکل نیست، فضل خدا را بسیار خوب است. موترای خورد ما در این مسیر بیخی گشت گذار کردن نمیتونه. حال فضل خداست که نیروی امنیتی فعالیت کرده است، کار کرده است، تیم انجینری کار کرده، ساختمانی سرکسازی را بسیار خوبش است، هیچ مشکل نیست. هر رقم موتری را که بخوای فعلا در این مسیر تو برده و آورده میتونه، هیچ مشکل نیست. لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی هیواد آزادی پر جبین. ما یک دانه از زمین دلورای تگاوی دانه هستیم از قریه فارزو. ما در اینجا بسیار با مشکلات بودیم که موترها میپرید که هیچ آمدن نمیتونستیم، حالی که نام خدا یک سرک شده که شده پخته است. هیواد آزادی پر جبین خال وهلې دی پڅړو کې بیا د نن دسمال وهلې دی لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا. حالا خیلی خوش هستیم. این سرک اول هیچ رفت آمد اگر بودم بسیار کم بود. هر موتروانی که می آمد یا موتر پمپرش نبود یا دیگه یک عوارض میکرد یا سواری بسیار به تکلیف بود، خاک بود و دیگه بود. دیگه که می آمد بسیار چتل بود. حالی خب بسیار خوب شده این امارت که سرک با چیز کرد تا سرک قیر وصل کرد، جغل اندازی کرد، بسیار خوب شده. مثل قیر واری موترها میره رفت آمد هم همین روزا زیاد شده فضل خدا. دیگه سودای ما مردم هم خوب شده، خیلی تغییرات آمده. اگر ما روزی 2000 سودا میکردم ولی 4000 روپیه سودا میکردم. دیگر رش زیاد شده، موترها میره رفت آمد جریان دارن تا 1 بجه شود تا 2 بجه شود. دکانای ما مردم الاس امنیت هم پس دی خدا است، هیچ گپی نیست، مردم بیخار میره و میه. لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی هیواد آزادی پر جبین خال وهلې دی پڅړو کې بیا د نن دسمال وهلې دی لخیالات پګړې په سر کګ د جانانا پتورا دې د شل کانو اشغال وهلې دی
د دې سربیره د اسلامي ملي اردو دفاعي ځواکونو د روزنې او مسلکیتوب په برخه کې هم په دې وروستیو کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي چې د ځواکونو د ښې روزنې لپاره عقیدتي، فکري، فزیکي، حرفوي او نظامي روزنې سربیره د اړتیا وړ ښوونه او روزنه ورکول کیږي. په پای کې یاد ځواکونه درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې افغان اسلامي اردو به په خپلواکه اراده، پیاوړي متین عزم، ملي روحیه په خپل ټول توان او طاقت او لوړ همت سره د ګران هیواد ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، دیني اخوت او ملي وحدت څخه په کلکه دفاع کوي او په دغه لار کې د هر ډول قربانۍ ګالل د ځان لپاره سعادت او ویاړ ګڼي. درنو لیدونکو او کتونکو، ستاسې څخه یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه مو موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا ښه چارې په لوی څښتن تعالی مو سپارم.